السلام علیکم ملګرو، الله تعالی دې وکړي چې ټول به راته روغ جوړ استئ. څنګه کولی شو چې په خپلې پخوانۍ تذکرې باندې د حساب پې اکاونټ جوړ کړو او هغه زر ویریفای شي او له هغه څخه پیسې هم زر ولېږل شي سیم کارت ته. نو په دغه ویډیو کې زه تاسو ته د دې په اړه پوره معلومات درکوم. تاسو ته مې د حساب پې په اړه نورې ویډیوګانې هم جوړې کړې وې چې تاسو به مخکې کتلې وي او که چا نه وي کتلې نو زما په چینل کې د هغې ویډیوګانې شته دی، تاسو یې کتلی شئ د جوړولو طریقې په اړه او یا هم د نورو معلوماتو لپاره. نو په دغه ویډیو کې زه تاسو ته د حساب پې څخه د پیسو لیږلو او په کوم وخت کې باید موږ له دې څخه پیسې ولېږو او په کوم وخت کې موږ باید په دې کې اکاونټ جوړ کړو، هغه هم په پخوانۍ تذکرې سره چې هغه زر ویریفای شي او موږ ته یې ګټه هم راورسېږي. لومړی به تاسو ته زه د پیسو لیږلو طریقه وښایم. تاسو له دې څخه پیسې ځینې خلک ترانسفر کوي، یعنې ترانسفر کولو معنی خو دا پیسې ستاسو سیم کارت ته نه لیږل کېږي، یعنې بل چا ته تاسو انتقالوئ. نو تاسې به لاول دغه ځای ته راشئ، بای ار ټریم باندې به کلیک وکړئ. په دغه ځای باندې به کلیک وکړئ. دلته به خپل اماونټ ولیکئ، یعنې څومره پیسې تاسو لیږل غواړئ نو هغه به هلته ولیکئ. اوس له 50 څخه زیاتې نه لیږل کېږي، باید 50 روپۍ او له 50 څخه کمې نه لیږل کېږي. نیکسټ باندې به کلیک وکړئ. اوس په دغه ځای کې خپل پن کوډ ورکئ. دغه اکاونټ ته چې مو کوم پن کوډ ورکړی و هغه به ورکئ. اوس دغه ځای کې زه دا ریفرش کوم، پن کوډ ورکوم. دغه دې پیسې له ما څخه لاړلې او سمدستي زما موبایل نمبر ته هم ولېږل شولې، هغه دوهم نمبر ته سمدستي راورسېدلې. نو دغه پیسې ما ته ډېر زر یعنې سمدستي راولېږل شولې. تاسو ته د هغې ویډیو یا هم د هغې ویډیو دغه تاسو یې کتلی شئ. دغه ځای کې تاسو یې ټیم هم کتلی شئ، میسج هم کتلی شئ چې دغه 50 روپۍ ما ولېږلې، سمدستي ما ته راورسېدلې. ښه، اوس د دې اکاونټ جوړولو وخت تاسو ته ښایم او پیسو لیږلو وخت. نو دغه اکاونټ چې تاسو جوړوئ په پخوانۍ تذکره باندې جوړوئ، په الکترونیکي تذکرې او یا هم پاسپورټ سره خو ډېر زر ویریفای کېږي، په پخوانۍ تذکرې سره زر نه ویریفای کېږي. نو تاسو به دې سره داسې چل کوئ، دا به د ماسپښین 3 بجو نه واخله تر د مازدیګر 4:30 بجو دغه وخت په منځ کې تاسې په دغه وخت کې دننه تاسې په دې کې اکاونټ جوړ کړئ نو ډېر ژر به ویریفای شي، ډېر زر به جوړ شي. او که پیسې ترې لیږئ موبایل ته، یعنې ځینې خلکو پیسې ولېږي، هغه پیسې بیا هغې ته نه رارسېږي یا هم په لیټ سره رارسېږي. نو تاسو سره همدغه شانې کار وکړئ. دغه د ماسپښین د 3 نه تر ماښام 4:30 پورې په دغه ټایم کې تاسو په دې کې اکاونټ جوړوئ نو ډېر زر ویریفای کېږي او پیسې لیږئ نو ډېر زر پیسې هم رسېږي. دغه تاسو ولیدل په دغه ویډیو کې چې ما پیسې ولېږلې، سمدستي ورسېدلې. او اکاونټونه ما چې څومره اکاونټونه په دغه وخت کې جوړ کړي دي، هغه اکاونټونه ډېر زر ویریفای شوي دي او هغوی ته سمدستي پیسې هم ورکړي دي. نو تاسو چې اکاونټ جوړوئ نو په دغه په وخت کې اکاونټ جوړ کړئ، هغه هم په پخوانیو تذکرو باندې، نو تاسو اکاونټ به ډېر زر ویریفای شي. که تاسو سره بیا هم کومه پوښتنه وه نو په واتساپ کې له موږ څخه کولی شئ. د واتساپ ګروپ لینک په ډسکرپشن کې موجود دی. تر بلې ویډیو ته الله په امان.